تاسو ټول موږ گزار دی جماعت کې ناشتي په کولا وړو په دې منځ کې تحیات تاسو دوله کزل د ورځې وایي تحیه لفظ لغت او ترجمه یې صدا تحیات تاسو وایي کنه دا لغت او ترجمه یې صدا یو منځ گزار لنه ور دي یو ناشه لګیاو څه د ګونجانو باندې دسه او د ګونجي په خبره تاسو پوهیږئ اوس قیامت کې هم خدای ستاسو خبره ځان په دې غواړي کنه چې تا تمامون درستول تا چې دامونس کړي دې په دې پلاني لفظ پکې پیدا نیت به سوچ په موږ کې به دا ویلو ته بچو اوس یو درکې را پاسوم چې ته په دې وترو کې تاسو اللهم انا وایي دغه ترجمه وکړي یو لنور لا بعد دسی وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخير ونشکرک ولا اوس نشکرک سر لام وی ولا نشکرک ولا نکفر اوس چې ولا سره دې نشکرک سره بالله ویلو نو کافر شوی دنیا به وګوره دا تبلیغ والاو نه پښتني وکي د دې واسطه پیخيږي د زناور سره چې موږ به تیرې دا ولا ورزمنا لکه څه پکې وایي د پکې درې ځله قول هو ما پویتر کې نه ورز ایمان مفصل او ایمان مجمل پیژنه نه ناجیزانو په دې غاوره نشي چرته تاسو چې دا موږ منځونه کوو زمون منځونه ځان لا غرق دي د امامتای د پاره دي او ستاسو ځان لغرق دي اسی عادت شوی یې منځ نه ده او د منځ تقاضا څه ده چې کوم قرآن ویل ده قرآن ویل دي چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر من سره د بدو کارونو نه منی کی اوس ته منځ گزار وګوره نو رامي بدر ته لوی منځ گزار ښکارش نو رامي به لوی منځ گزار در تخکارش په دې ګیرو والاو کې کوم درته د ټاپ رامیانو نه خو د زبد سړي ځای نه دا ګيري دي دا څه په پټو کې واخم ډیر ولاړی دا منځونه دي چې ته نو خوند په دواړو جام د شخن کې او د حرام حلال تمیز درته نشته منځونه دي نو چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ته منځ کې او د ګنا نه بچ نشوي نو دا منځ نه ده دا ډکیږي نه دا ځان ستړی کې خله دې ټیک نه ده عمل دې ټیک نه ده کردار دې ټیک نه ده حرام خور زناکار بېایمان یې د مزده پرسه کالی او زه جنازه کې پښه ومنو مونږ یو مرګره چا ورپسې سخات راوړل ویل دا والا استاد نه حرام ده حرام او چې هغه جنازه خو دې خوشو پټي والا بیا ورکو بیا واغست نو کپټ سره کې بیا حلال شي او ښکارا جی بیا حرامي نو عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر کار حیران کون دی دا اتهم عقل حیران شي چې خدایا زبد سکم ما سر بکیږي څه زما انجام بچي دیتم عقل حیران او زکریا علیہ السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب عبادت خانے نروت قوم تا اور جب بندہ خبر نشی کوله فأوحى إليهم نو چې په جبه نشو ویلې نو په اشاره قوم ته وي چې څه کوي ان سبحوا بكرة وعشيا اے قوم خدای یادوي په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې دا قومونه عبادت د دوه ټیمو په اشاره به وي عزیزانو ځان ته وګورئ سوچو کوي چې زمون د دې خلقت غرض څه ده موږ سره پیدا یو او ذکریا علیہ السلام زوی څه لپاره وخته تاسو ټول وایي ها دین لپاره ځان له نه وخت
خپل خدمت له نه وخته ځان له مزدورای له نه وخته څه فارغ وخته اوس مون تعداد چلایو د خدای کارونو کولو اولاد بچلا غواړي د خدای د دین د پاره د خدای د کارونو د پاره د خدای د مخلوق د خدمت د پاره اولاد بدله غواړي دله بنه غواړي چې زب بوډا شمه او زب بوډای شمه دا به ګټي او زب ساتمو زب کټ کې مردار پروت مو دا زوی به مې وروړي او په خله کې به راچی دغه له نه غواړي په دې سنت په عمل کې چې فحبلی من لدنک ولیا یرثنی ويرث من آل یعقوب او واجعله رب رضیا خدایا زوی خوراکا واجعله رب رضیا دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته په راضي کېږي لارې دعا کوي چې واجعله رب رضیا دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته په راضي کېږي خدا دس زوی مرا کوي چې هغه کارونه کوي چې ته په خفه کېږي پیغمبرانو خدا مشنو او د پیغمبرانو خدا غلاړي نن ته د خپل ملک لارې او د خپل ملک مشن ګوره او خپل اولادم ګوره یو تماشې کوي چې مونږه په سکو مونږ په سوایو زمون تصورات ورته څه دي تعلیم 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 خود پاکستان کپاره اوچی چلا MSc الکان نو چابری لګولې دي په سرک باندې او د نوکرای درکې نه لګي MSc BSc FSc د جونیئر کلرکای درکې نه لګي پاکستان کا پرای چې چلی د تعلیم خو تعلیم پتن درو لگا او بیا دلته تعلیم څه ده پاکستان کې تعلیم لا کم ځای ده نن سهار می قتل آره تیرې دې په دلارا چینیان او د کوریا ډرایوران ورته ناستو او دا ظالم ماشینرای په ډبل ټیرونو لارای کې پرتی وي کمیسونه ویستي او بربند ډرایوینګ کولو او دا لارای داسې تیرولې نامرګرو تمیل مادي ته وګورئ د کوریا او د چین راغلي دی او په پاکستان کې وګورئ هایوی درته جوړي د پاکستان دولت بدوی کوریا او چین ته وړي دا د پاکستان سنداګان په خړ سیلاب یو رسدي څبلا والی دي چې دې سړک دې چې جوړول یو سړک جوړول تا په 15 سال وکاله کې زده نه کړ تعلیم 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 کم دی او بیا تعلیم له په سکولونو کې خزي کې نو لیدي خزي الکانو ته جنکای سبق خي جنکای په سکولونو کې کېنولې وایي تعلیم خشه جنکو ته تعلیم هم خشه ده خو بل انجام خشه ده خر بچیا تعلیم خشه ده د بزرګانو نه بدر پاو خیمه چې سار کالجونو تروانی په تندر لګېدلې د عمل خو خدای دې زر کی چې خلاصې وشي بل ورځ راته چاوي ته دا ټکي چې ته بس کې ما چې ز تاسو نه وړاندې غرق شم او تاسو را پسې غرق شي نیله به خوند زما خدا ملک نو پسترګو بدلږي قسم په خدای دې کوم سره پسترګو خلګي سره ځکه چې د انسان بچی پاتې نشو ته به خیر غواړې ته ورته د خیر کار کې ارزل به تا دشمن ګڼي وای په ایمان د څه نه کنه ته به خیر غواړې ته ورته د خیر کار کې ارزل به تا دشمن ګڼي کواړ دیو کزاړ دیو کزوانان دیو کسپینګری دی د مخ په نالت دی ټول د زناور ورونه دي تاسو په ایمان وایي د کلو خلک یې په دې پويږي اخر ورته وی چې دا زناور ته پکې غیا چي اخر ته جنو زناور ته پکې غیا چي باغې چې داسې په قطار زناور ولاړي غویان یا سنداګان یا میخي یا اخره یا قچر او هغه په اخر کې سپېډمي وردن نه کی ار یو زناور داوي چې زماخه ته ډډه کشي کداوي چې د بل زناور ډډه کشي زار داوا شيخه اوس وايي په ایمان مونږ هغه زناور یو کنه یو ها اوس په پاکستان یې هر یو د بدلې و بچي داوي چې زماخه ته ډډه کشي او د بل د قربان شي او کنه داوي کده کار یو داسې نه ترما پوره تر دې مصلی پوره تر دې منبر پوره کار یو داسې نه زبد سړی نه پیدا د سپینه به پیدا او کني راشي چې درته وخم دا چې داسې خبر او کوم خلک چې چون پون کوي خو دې یاري ماته مخامخ کېدې نشي بیا ځکه چې زه خو د هر چاره غونه پیژنم کنه
ما ته خو د دې ټول ایمان معلوم دی هاي اوس تاسو وګورئ کوم ملکی چې کوم حکومت تاسو جوړ کړی دی کسو غلاو کی وای چې دا غل دی ټیک شو لارو شو کوي لار شو کوي وای لار شو کوي کافر تو ګور لارو شو کول جنازه نه کی راهزن دی ورشي په جی ټی روډ باندې جنرال بس سټینډ سره دی خوا چې کما فروټو والا ناس دي په قطار باندې دا غریبان ناس دي او امونا ګرمه کېله دا سيزونه په دې سور ترک کې ناس دي ورته خرڅي پروندا بل ورځ خبره ده پی ډی ای دلته یو محکمه حکومت جوړه کړې ده پکې د جهان ګڼ کپان کې نوري پی ډی ای ورته وي 10 لک روپۍ میاش د پی ډی ای د دوه بلډینګونو کرایه ده 10 لک روپۍ میاش یو بلډینګ په بارډر لینډ کې نیولې ده صدر کې او یو بلډینګ په مال روډ باندې نیولې ده 10 لک روپۍ میاش د دې دوه بلډینګونو کرایه ده اوس په دې ټول صوبه سرحد کې د پی ډی ای کارکردګي وخایي سړکې جوړ کړي ککوسې جوړ کړي کنالې جوړ کړي کوړې چاله ورکړه کپ ترکاری چاله ورکړه کارکردګي وخایي دا صرف ګڼ کپستان جوړ کړي دي پکې یو ډایرکټر دی احمد جان دې کڅنو مې دی اګرزي کچا په دیوال چونه کړ قانون د لاس کې واغستو راو باسه کینی مخکش او یالا نه چونه دې اجازه ته مناقشه وکړه مخکش بس غریب سره چې صحیح وره ورکی احمد جان صاحب روان شي اسپټرانی ګرځي صاحب نقشه دې نه پاس کړی او دغه دې شروع کړو دیوال تما تو وای چې زمکه ما غستې دا پیسې په زلا ګوم خخت زرا اورم شګي زرا اورم مزدور لیبر مال غولې دې تعالی په کومه خوشاله کې دې پیسې درکم او نقشه در باندې پاس کم زما خو خاله چې څنګه جوړم کستا سرکاری ځای نیونی وو سرکاری لار نیونی وو خو تراشه ما چالان زه په کوڅو کې دننه ځای جوړم او ترا په مجسټریټ ساتلې پی ډی ای تحصیلدار ساتلې پټواریان ساتلی پولیس ساتلې صاحب دغه د مر کارغان بدر پس راولي رب در نبوټي زی کا سنور کې کور دی ورانی کینی خزه در نبوزي ډېر شکر دې الله دې الله سپیډي نورم جوړي رمه خوشحالي ما له خو دې نشي راته تاسو دوا پکار هم تاسو ته پور کې پراته نو جماعت کې کار کول پی ډی ای ولا راغله مدروي نشي دی ولکه واچوي بچاغه پخته بل بیا را نه وي د پی ډی ای کارکردګي وخایا دا نور شرمخان د ملک شکول د پاره ساتلی نو بلډوزر راوستي دا غریبانو جونګړې ورانولې هغه ورپسې کوتا کې راغستي چې کوتا کې راغستي دي بس تختی دي وکور عمران شچ ورانم شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي د چرګو مرز در تراش د چرګو په توګه کې مردار شي نو چې غریب مزدورای تم نه پرې دی لاري شکول ته نه پرې دی غلا ته نه پرې دی ډاکې ته نه پرې دی کور دی وران شته بچرته دي دی بسکه خدای ټرافیک والا په ډګډګو سوار کړی دي او درې کلاشن کوپ هم ور سره استا بچا بړې لګولې په سرک باندې گاډه بدی لګولې چرته الوچې خرمانه دا بدی پکی روډ دې بلاک کړي دي مش او خان خدای ګورې هغه ډېر بوټو ما ته خو د دې تیزرګي معلوم دي کلیر کټ آرډر دی چې سرمن د قوم نو باسي خواري او سړې بلس دولس پنځلس پرچې دوره دي کوي روای او کنا روای کینی را میدان ته شي او درې کانی ولا پلاس کې ورکوم چې دار تاسو کړه دې کنه دې کړه تاسو پوه شئ دا روړا پولیس نه دی پی ډی ای نه دا د آسماني قهر دی چې در باندې نازل دی ان شاء الله نور به خدای تیزای دا تاسو خدای تاسو قهر دی چې په تاسو په کور کې نازل دی کنه ها کړی دی دا ونه کې نازل دی کنه ستاب بیړه تباشی په مزدورای
چې کور ته راننوځي دا به لګي یو لوکی په یو بل په بل یو ماشوم هلته څپېړه بل پلار کپاره وخورئ چې د ده کور ته راغلې مخه ورځ مې ونه کته تاسو ښځې داسې وایي که نه وایي وایي به ایمان په کور کې دننه خدای په یو قهر اړولي او چې کور نه بار روځي په بل قهر اړولي انشاءالله ښه ورځ به نه ګورئ ښه ورځ به نه ګورئ زامنو لا مو ګوره زمونږ اولاد ګوره مولا زامن ته خلاص نه دي د پیر خلاص نه دي د میا خلاص نه دي د سید خلاص نه دي په هر بازار کې ورته د ډمتوب او د کنجرتوب ډیپو جوړ دی اوس آرمی سټیډیم کې کمې و هغه کنجرتوب کې کمې و په 14 اگست به قیوم سټیډیم کې انشاءاللہ جسن خیبر درته لګي که الته کې څه ډمتوب کمې و نو د قیوم سټیډیم کې به درته جشن خیبر لګي ورځئ پې ما ته مخامخ یو دکاندار دی نو سهار تر سړی ناست هغه ریکارډ چینجر راوویست دلته د دې سنبی نیم خولې بیا دی سنبی پیدو نه د دې سنبی نیم خولې بیا دی ریکارډ چینجر راوویست یې ټیکولو را ټیکولو ما ته دې دته وګوره امرګري ته مې مالا خولو ته وګوره کمیس یې ویستی دی بربند دی دله هم دا خپل کار دی ډمتوب نه مزه نه ورکوي او دې قوم ته بس چې دا ګوري دا دعا سړی وکړي چې خدای پاک په دې قوم رحم وکړي دا به د سړي روغ غواړي